د انسان مخ د انسان مخ ته چې ګورم، دغه مخ د ښکلي ګل په شان ښکاري. دغه ګل کې هم ښکلا هم نزاکت شته، دغه ګل کې هم خوشبوی هم شرافت شته. د انسان مخ ته چې ګورم، دغه مخ کې ښکلی نور دی، دغه مخ کې روښنایي ده، کائنات کې پرې رڼا ده، خوشحالي ده. او بیا دغه روښنایي کې خلقه ماته د خوښۍ او د امان نښې لیدای شي، د ښېګړې د جهان نښې لیدای شي. د انسان مخ ته چې ګورم، دغه مخ یو ویړ کتاب راته ښکارېږي. د دې مخ په کرښه کرښه د انسان د خیر ښېګړې یو راتلونکی انقلاب راته ښکارېږي. دا مخونه چې زه ګورم، ځینې ځینې په رنګ سپین وي، ځینې ځینې په رنګ تور وي. د ویتنام که د کوریا وي، که د تورې افریقا وي، د یورپ او که د چین وي، د باګرام که د هرات وي، د کابل که د رباط وي. دا مخونه د میلاب په غاړه اوسي، که د تیمس په شاوخوا کې، د فرات په غاړه ترپي، وږي تږي کربلا کې، که د نیل په غاړه ګرځي، که اشنان کړي په گنگا کې. خو چې بوخت وي د انسان د خیر ښېګړې په تکل کې، په خولو باندې خوړین پړینې د خواریو په دلدل کې. دا مخونه ماته یو دي، دا رنگونه ماته یو دي، ماته یو شانې خواږه دي، په ما یو شانې درانه دي. دا مخونه